بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو د چمن د پرلته څخه حاضر یم چې کمیټې اعلان کړی و چې پر 20 تاریخه موږ بوک هړتال کوو. نو د بوک هړتال لپاره دغه خیمه د کلي او مخ ته لګولې ده او اوس یې په پرلت کې هم دا خبره وکړه چې زموږ د چمن د ټولو ښاریانو څخه دا خواست دی چې تاسو حالات مه خرابوئ. موږ پر امن باندې دلته خپل بوک هړتال کوو. کوم 500 کسانو چې نومان لیکلي دي هغه ټوله پر 1 بجه جومات کې راځي. په دا خیمه کې به پر امن کښېني او د هغه خلکو سره هم خواست وکړي چې کوم د کلي او مخ ته غونډ کېږي یا پر بامو ولاړ دي یا دغه دي هغه دي ټول راشوه سي هغه دي راسي قرار دي د پرلت ځای ته راحاضر سي. پر 1 بجه په پرلت کې لمونځ کېږي. د هغه بعد بیا هغه 50 کسان د کمیټې د ملګرو په مشوره باندې راځي په دا خیمه کې کښېني. په دې کې به خپل بوک هړتال شروع کړي. تر هغه ټیمه به د دې انسانانو خولې بندي چې تر څو پورې دغه مطالبه حل سوې نه د چمن د پرلت نن دا د 9 ورځ دوام لري چې تر اوسه پورې د پاکستان حکومت زموږ دغه مطالبه حل کړې نه ده. تر اوسه پورې زموږ دروازه بنده پاتې ده. نو یو ځل بیا دغه پیغام ټول مخ ته شیر کړي چې دغه کم د کلي مخ ته خلک دي بدامني جوړوي یا بدامني غواړي د هغو ټول سره د کمیټې ملګرو خواست وکړي چې تاسو ټول راشوه سئ. موږ دلته پر امن باندې خپل بوک هړتال جاري ساتو. ډېره مننه.